بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. دا هغه سورت دی چې حضرت عمر علیه السلام واورېدو نو ایمان یې وروړی و. طه مونږ دا قرآن پتا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته دې په مصیبت کې پریوځې. دا خو یوه یادګیرنه ده د هر هغه چا دپاره چې یریږي. نازل کړی شوی دی د هغه ذات د طرف نه چې ځمکه او اوچت اسمانونه یې پیدا کړي دي. هغه رحمان د کائناتو د بادشاهۍ په تخت باندې قائم دی. مالک دی د هغه ټولو څیزونو څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي او څه چې د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دي او څه چې د خاورې لاندې دي. ته که په زوره خبره وکې او د روح نه هم په زیاته پټه خبره پوه دی. هغه الله دی. د هغه نه بغیر بل معبود نشته. بهترین نومونه د هغه دپاره دي. له الاسماء الحسنى دا درېیمه موقع ده چې د اسماء حسنى خبره کیږي. د الله تعالی د ښه نومونو حقیقت دا دی چې الله تعالی پیژندل تر هغې نشي کېدی چې څو د الله تعالی نومونه معلوم نه وي او د هغې پوهه نه وي. وهل اتاک حدیث موسی او تا ته د موسی څه خبر هم را رسېدلی دی. کله چې هغه یو هور ولیدلو نو خپل کور والاو ته یې وویل چې لږ ایثار شئ، ما یو هور لیدلی دی، شاید چې ستاسو دپاره یوه لمبه روړم یا په دې هور باندې ما ته د لارې په هکله څه پته ولګي. هلته چې ورسېدو نو یو اواز وشو، ای موسی زه ستا رب یم، پیزار دې وباسه، ته په پاک مقدس میدان توه کیږې او ما ته غوره کړی یې. وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. کومه وحی چې تا ته کیږي هغې ته غوږ کېږده. زه الله یم، زما نه سوا بل خدای معبود نشته، بس ته زما بندګي کوه او زما د یاد دپاره مونځ قایم کا. تاسو ګورئ نن بار بار د مونځ حکم را روان دی. ان الساعة آتیة، د قیامت وخت ضرور راتلونکی دی. اکاد اخفیها، زه هغه وخت پټ ساتل غواړم دپاره د دې چې هر نفس د خپل کوشش مطابق بدله بیا ومومي. نو یو داسې سړی چې په هغې ایمان نه روړي او د خپل نفس د خواهشاتو بنده جوړ شوی دی، هغه تا چېرته د دغه وخت د فکر نه منع نه کي، ګنې نو په هلاکت کې به پرېوځې. او ای موسی دا ستا په لاس کې څه دي؟ موسی جواب ورکړو، دا زما همسا ده، زه د دې په تکیه ګرځم، په دې باندې خپلو چیلو ته پاڼې راسنډم او نور هم ډېر کارونه دي چې زه یې د دې نه اخلم. الله تعالی صرف دا تپوس کړی و چې لاس کې د څه دي؟ موسی علیه السلام به ویلي وو امسا ده، خو خبره اوږدولو دپاره د امسا فایدې بیانول شروع کړه چې انسان چا سره محبت کوي، خبرې ورسره کول غواړي، دا ارمان وي، او بیا چې د الله تعالی سره د خبرو موقع ملو شي نو غواړي چې دا خو دې اړو ختمیږي نه، دا وخت نور هم زیات شي. قول القیها یا موسی، الله ورته وفرمایل وغورځوه دا ای موسی. هغه وغورځوله او اکدم هغه بیا یو مار و چې منډه یې وهله. الله وفرمایل دا راونیسه. اوس دا چې دی دا اطاعت دی، دا څه دي؟ وغورځوه، اوچت کا. عبادت او اطاعت عمده دی چې الله تعالی څنګه وی بنده دې بس هغه شان کوي او تپوس دې نه کوي چې ولې. چې موسی علیه السلام ته یې وویل همسا وغورځوه نو هغه تپوس نه کړو چې ولې، ویې غورځوله. او چې مار ته جوړ شو ورته وویل اوچت کا، یعنی مار اوچت کا. دا څومره ګرانه مرحله وه، خو الله تعالی وفرمایل یریږه مه. لږ سوچ وکئ چې تاسو ته څوک وایي دا مار بې ضرره دی، زهر ته ختم کړی شوي دي، دا ډنګ نه وهي، دا ونیسئ. که نقلي مار وي هم یې نیولو ته تیار نه یو. څومره سخت امتحان و او موسی علیه السلام هغه مار ونیولو. مونږ به دا بیا هغسې کو لکه څنګه چې وو، او دا خپل لاس د لږ شان په ترخ کې جوخت کا، ځلېدونکې به روځي بغیر د څه تکلیف نه. دا دویمه نښه ده دپاره د دې چې مونږ تا ته خپلې لویې نښې ښولو والا یو. اوس ته فرعون ته لاړ شه، هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موسی عرض وکړو پروردګاره زما سینه فراخه کې، که ما ته فرعون لتګ وي نو زما مدد وکړه، زه هغه سره خبره کوم، زما سینه کولاو کا او زما کار زما دپاره اسان کې، او زما د ژبې غوټه پرانځي چې خلک زما په خبره پوه شي، او زما دپاره زما د خپل خاندان نه یو وزیر مقرر کا، هارون چې زما رور دی، د هغه په ذریعه زما لاس مضبوط کا او هغه زما په کار کې شریک کا، دپاره د دې چې موږ ستا باقي ډیره بیان کو. دا کار خو د نبوت دی، د تبلیغ دی او د تعلیم دی، خو د هغې نه اول تیاری څنګه ده؟ کای نسبحک کثیره. د یو دایي وسله څه ده؟ د دین دعوت صرف داسې نه دی چې څه دې ولوستل او زده دې کړه او بس خلکو ته دې وویل. د هغې دپاره په تیاري څنګه وي؟ کای نسبحک کثیره، کثرت سره د الله تعالی تسبیح او حمد ثنا. ونذکرک کثیره، او ستا ډېر شهرت وکړو، کثرت سره تا یاد کو. او دې کې وګورئ چې دا تسبیح ولې تنها نشو کېدی، ذکر یوازې نشو کېدی شو، خو چې په جمع کار کول دي نو د عبادت اوقات هم کله کله اجتماعي پکار وي، ځکه چې دې سره خپلو کې قوت پیدا کیږي. هر انسان کې یو طاقت دی چې په شریکه کار کوي نو یو بل ته سهاره ملاویږي او طاقت یو بل ته منتقل کیږي. تاسو به کله محسوس کړی وي چې تاسو سره مونځ ته ولاړ څوک ښه طریقې باندې مونځ کوي نو ستاسو مونځ کې پخپله خشوع راشي، او که داسې بنده وي چې بې توجه بې خیاله مونځ کوي نو ستاسو به هم توجه خراب شي. نو انسان لا د نیکۍ په کار کې قوت پکار وي، او دا قوت هم د انسان نه انسانانو ته ملاویږي چې هغوی هم تاسو سره په یوه لار وي. دې دپاره په شریکه کار کول زیات مفید وي په نسبت د دې چې یوازې کار کوي. انک کنت بنا بصیره، ته همیشه زموږ په حال باندې نگران یې.
قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، الله فرمایل درکړې شو هغه څه چې تا وغوښتل ای موسی. ولقد مننا علیک مرة اخرى، مونږ بیا یو ځل پتا احسان وکړو. یاد کا هغه وخت چې کله مونږ ستا مور ته اشاره وکړه، داسې اشاره چې د وحی په ذریعه کې دی شي چې دا بچی په صندوق کې کېږده او صندوق په دریاب کې واچوه. اوس ګوري چې د موسی علیه السلام زړه څنګه مضبوطی، څنګه تسلی ورکړي. د فرعون دربار ته لیږي، هغوی دا دعا وکړه چې زما سینه کولاو کا، زما کار آسان کا او زما رور ما سره کا. الله تعالی دا ټول خبرې ومنلې، دعاګانې ورله قبول کړې، هر قسم مدد ورکړو او بیا تسلی هم ورکړه چې ته ولې غبراوېږې، ته لاړ شه، وګوره ما خو دې نه اول هم ستا مدد کړی و چې کله ته ماشوم بچی وې چې دا بچی په صندوق کې کېږده او صندوق په دریاب کې واچوه، دریاب به یې غاړې ته وغورځوي او هغه څوک به یې راوچت کړي چې هغه زما او د دې بچي دشمن دی. ما د خپل طرف نه په تا باندې محبت راخور کو، یعنی څنګه ستا مدد وشو او تا باندې داسې معصومیت او محبت وو چې چا به تا ته کتل نو مینه به یې در باندې راتله او داسې انتظام مې وکړو چې ته زما په نګرانۍ کې وپاللی شې. زه تا تنها نه پرېږدم، زه خو د شورو نه ستا خیال ساتم. یاد کا هغه وخت کله چې ستا خور روانه وه، بیا چې ورغله نو وی آیا زه درته د هغه چا پته درکم چې د دې بچي به ښه پالنه وکړي. دغه شان مونږ ته بیا خپل مور ته ورسولې چې د هغې سترګې در باندې خوږې شي او هغه غمجنه نشي. او دا هم یاد کا چې تا یو سړی قتل کړی و، مونږ ته د دې مصیبت نه راوویستلې او د مختلفو ازمایښونو نه واوړولې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه اوسېدلې. اوس ټیک په خپل وخت باندې راغلې ته ای موسی. ثم جئت على قدر یا موسی واصطنعتك لنفسي، د دومره لوی سفر او ازمایښونو نه پس اوس ته زما د کار شوې. تاسو ګوري چې که تاسو سلوخې اخلي نو ښه یې وټنګوئ چې چېرته مات یا چودلې شوی خو نه دی، چېرته اوبه به ترې څڅېږي خو نه. نو چې کوم بنده د الله تعالی کار کولو والی، هغه الله تعالی د ډېرو امتحانونو نه تېروي چې ښه یې وګوري چې دې په ازمایش باندې پوره دی او که نه، دې کار له مضبوط دی که نه. ځکه چې دا کار او دا لار د هغه خلکو نه ده چې کم په وړو وړو خبره پریشان شي او همت پرېږدي یا جړاک شروع کړي او مایوس شي. واصطنعتک لنفسي، دا دې منتخب کول. اذهب انت واخوك بآیاتي ولا تنیا فی ذکری، لاړ شه ته او ستا ورور زما د نښو سره او ګورئ تاسو زما په یادولو کې کمې مه کوئ. د الله یاد، د الله ذکر د دین د تبلیغ دپاره، دې کار دپاره بېحد ضروري ټانک دی، ضروري څیز دی. صرف یو ذهني ورزش نه دی، د دنیا د ټولو کارونو نه مختلف کار دی. نورو کارونو دپاره مهنت او ذهانت کافي وي، خو د الله د کار دپاره مهنت او ذهانت کافي نه دی. هغې سره د الله ذکر او تسبیح او د الله یاد او الله تعالی سره یو مضبوط تعلق ډېر ضروري دی. ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه طغى، ځئ لاړ شئ تاسو دواړه فرعون ته ځکه چې هغه سرکشه شوی دی. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى، د هغه سره په نرمۍ خبر وکئ، شاید چې هغه نصیحت قبول کړي یا ویریږي. ګوري چې هغه پیغمبر دی او بیا هم ورسره یره ده چې پته نشته اوس به څه کېږي. د دشمن په کور کې خبره کول اسان کار خو نه دی، همدې له خو په الله تعالی اول مار ونیولو. د یره لرې کولو دا هم یو ترکیب و. الله فرمایل یریږه مه، زه در سره یم، هر څه اورم او وینم، زه تا سره یم، تا ته خو زه نه ښکارم خو چې ته څه هم کې زه درته ګورم. دواړه هغه له ورشئ او ورته ووایئ چې موږ ستا د رب استازي یو. انا رسول ربک فارسل معنا بني اسرائیل، بني اسرائیل پرېږده چې زموږ سره لاړ شي، دوی آزاد کا. ولا تعذبهم، او هغوی له تکلیفونه مه ورکوه. الله تعالی د بني اسرائیل په معامله کې څومره مهربانه دی، خو هغوی هم د الله تعالی شکر ادا نه کړو. قد جئناک بآیة من ربک، موږ تا ته ستا د رب نښه روړې ده. والسلام علی من اتبع الهدى، او سلامتیا ده د هغه چا دپاره چې په نیغه لار روان شي. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى، موږ ته دا خبر د وحی په ذریعه ښولی شوی دی چې عذاب د هغه چا دپاره دی چې هغه دروغ وګڼي او مخ واوړي. یعنی د الله تعالی پیغام ورکوي نو داسې نه وي چې دا درته زه ویم. نو تاسو چې د دین خبره رسوئ نو خپل حواله نه، د الله تعالی حواله ورکوئ. خلک د الله تعالی طرف ته کوي، د خلکو الله سره تعلق پیدا کوي. قال فمن ربکما یا موسی، فرعون وویل ښه نو بیا ستاسو د دواړو رب څوک دی ای موسی؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسی جواب ورکړو زمونږ رب هغه دی چې هر څیز ته خپل شکل ورکړو، یعنی د هر څیز جدا نمونه تیار کړی ده، یو خاص شکل جوړ کړی دی. سبزیانو ته وګورئ، د هرې سبزی نوی رنګ دی، جدا ډیزاین او سایز فرق دی. ګلونو ته ګورئ، هر یو د بل نه مختلف، څومره رنګونه دي. میوو ته وګورئ، تاسو چېرې سوچ کړی دی که کیله ترش او انګور نمکین وي نو څه مزه به یې وي؟ یعنی رنګ، سایز او ذایقه او شکل دا الله تعالی په خپله جوړ کړي دي او ډېر مناسب او موضوع یې جوړ کړي دي او بیا یې ورله یو خاص خوشبو ورکړې ده. که هغه غوښتې نو هر څیز له یو شان خوشبو هم ورکولی شوه. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بیا الله تعالی هر څیز ته کار کول هم زده کړي دي. مرغۍ ته الوتل چا زده کړي دي او مۍ ته لامبو چا زده کړې ده، هم هغه ورته زده کړې ده.
زمونږ که په مخ اوبه راشي نو ساه نشو اغشتی، میان اوبو کې دننه منډې تړې وهي، ښه په تیزۍ سره سفر ورته نه پریوزي. الله هغوی څنګه پیدا کړي دي؟ د الله تعالی بهترین تعارف دا دی او د تبلیغ ښه طریقه دا ده چې د الله مخلوق او د هغه نشانیانې ورته په نښه کوي. که خپلو بچو ته هم څه خبره زده کوئ نو دغه شان د الله تعالی چې مختلف مخلوقات په باره کې اول په خپله ولولئ او بچو ته به ووایئ. دې دپاره د مور خپل تعلیم ډیر ضروری دی. د خپل وخت څه ضرور څه معلوماتي کتاب یا دینی کتاب او دې نه علاوه نور څه د کائناتو باره کې کتابونه لولئ او د هغې باره کې بچو ته معلومات ورکوئ. زمونږ بچي چې کوم سکولونو ته ځي نن سبا په دور کې، نو که په هغه درجه د دین خبره ورته نه کوو نو هغوی به پوهېږي هم نه. او دا څه نوې طریقه نه ده، دا خو د حضرت موسی علیه السلام د زمانې طریقه ده. حضرت موسی علیه السلام هم دغه شان فرعون ته د الله تعالی تعارف کړی دی. قال فما بال القرون الاولى، فرعون وویل او مخکې چې کم نسلونه تیر شوي نو د هغوی بیا څه حالت و. یعنی که ته دا خیال کې چې هدایت تا روړی دی نو چې کم خلک ستا په هدایت نه دي مړه نو هغه ټول ګمراه وو. یعنی څومره سخت سوال وو چې فرعون وکړو د انخلولو دپاره. قال علمها عند ربي في کتاب، موسی وویل د هغوی علم زما د رب سره په کتاب کې محفوظ دی، زه د هغې ذمہوار نه یم چې څه به کېږي. دا څومره خشته جواب دی. کم څیز باره کې چې پته نه وي نو صفا ویل پکار دی چې دا خو رب ته معلومه ده چې داسې ولې ده. بعضې وایي چې قرآن کې داسې ولې لیکلي دي، د دین د دې حکم څه حکمت دی. زمونږ دا ذمہواري نه ده چې مونږ به د هرې خبرې حکمت ښایو. مونږ خو د الله تعالی پیغام رسولو له راغلي یو چې راته معلوم دي هغه وایو، چې څه راته نه دي معلوم هغه الله تعالی ته پته ده. مونږ ته دومره پته ده چې دا د الله تعالی حکم دی. لا یدل ربي ولا ينسى، زما رب نه خطا کیږي نه هېریږي. هم هغه چې ستاسو دپاره د ځمکې فرش وغوړولو او په هغې کې ستاسو د تلو دپاره لارې جوړې کړې او د بره نه یې اوبه راوورولې. تاسو ګورئ د تبلیغ طریقه څنګه مثالونه موسی علیه السلام ورکوي. د غور قابل خبرې دي. د څه څیزونو نصیحت کوي، په کومو څیزونو غور فکر کول ښیي. بیا یې د هغې په ذریعه قسمه قسم پیداوار راویستلو، خورئ او خپل څاروي هم سره وئ. بېشکه چې په دې کې ډېرې نښې دي د عقلمندو خلکو دپاره. د دې ځمکې نه مونږ تاسو پیدا کړی یې، دې ته به واپس بوزو او د دې نه به دوباره راوباسو. مونږ فرعون ته خپلې ټولې نښې وښولې خو هغه دروغ وګڼلې او انکار یې وکړو. ویې ویل ای موسی آیا ته مونږ ته د دې دپاره راغلی یې چې د خپل جادو په زور مونږ د خپل ملک نه بهر وباسې؟ ښه ده، مونږ هم ستا په مقابله کې دغسې جادو راوړاندې کوو. مقرره که چې په کومه ورځ کې به مقابله وي او کله به وي، نه به مونږ د دغه مقررې وعدې نه خلاف کوو نه به ته خلاف کوې. په ډاګه میدان ته راوړاندې شه. یعنی که په دلیل نه منې نو راشه اوس درته معجزه وښایو. فرعون د دلیل میدان پریږدي او بل میدان ته موسی علیه السلام راولي او وی راځه مقابله کوو. موسی وویل د جشن ورځ مقرره شوه، د ساخت په وخت کې یعنی په رڼا ورځ د خلک راجمع شي. فرعون واپس شو او خپلې ټولې دوکې موکې راجمع کړې او مقابلې له راغی. موسی عین په موقع باندې د مخالفې ډلې خلکو ته وویل خدای وهلو په الله پورې د دروغو تهمتونه مه تړئ، ګنې نو هغه به په سخت عذاب سره نیست نابود کړي. دروغ چې چا هم جوړ کړي دي هغه نامراده شوی دی. د دې په اورېدو سره د هغوی په منځ کې اختلاف راغی او پټې پټې مشورې شروع کړې. اخر دا چې څه خلکو وویل چې دا دواړه خو خامخا جادوګران دي. د دوی مقصد دا دی چې د خپل جادو په زور تاسو د خپلې ځمکې نه وباسي او ستاسو د ژوند مثالي لارې چارې ختم کړي. خپل ټول تدبیرونه نن راجمع کړئ او په اتفاق سره میدان ته راشئ. بس داسې وګڼئ چې نن څوک غالب شو نو هغه وګټله. جادوګرانو وویل موسی ته غورځئ که اول مونږه وغورځو؟ موسی وویل نه، تاسو وغورځوئ. فوراً د هغوی رسۍ او د هغوی همساګانې د هغوی د جادو په زور موسی ته داسې ښکاره شوې لکه چې منډې وهي او موسی په خپل زړه کې ویرېدو. مونږ ورته وویل مه یېرېږه، هم ته به غالبې. وغورځوه دا څه چې ستا په لاس کې دي. اوس به دا ټول جوړ کړي څیزونه تیر کړي. دوی چې څه جوړ کړي دي دا خو د جادوګر دوکه ده. ولا يفلح الساحر حيث اتى، او جادوګر هیڅکله کامیابېدی نشي خوا که په هر شان سره هغوی راشي. د جادو باره کې دا آیت دومره تسلي ورکولو والا دی. ډېر خلک په دې وهم کې وي چې په ما چا جادو کړی دی ځکه دا کار نه کیږي، هغه کار مې ونه شو او فلانې ډنګړې. خلکو ته داسې لګي څنګه چې بس هر شی د جادوګرانو په لاس کې دی چې د چا قسمت څنګه بدلول غواړي بدل کړي. بعضې وخت که څه لږ ډېر اثرات وي هم نو زیاتر توهمات وي او چې د کم څیز نه تاسو خوف او یره کوئ هم هغه عمره در باندې هغه حاوي کیږي. او جادو هیڅ نه دی، صرف نظربندي ده چې د څیز حقیقت بل څه وي او ښکاري بل څه. یا هم دغه شان ستاسو د ننه خیالات راځي خو چې تاسو د الله کلام سره تعلق پیدا کوئ نو دا څیزونه اثر نه کوي. د جادو بهترین علاج څه دی؟ بهترین دارو یې څه دی؟ چې الله تعالی سره خپل تعلق مضبوط کړئ، خپل ایمان مضبوط کړئ، د الله تعالی په مدد یقین او باور وکړئ، په الله تعالی توکل وکړئ، هغه طرف ته روان شئ او دا خیالات د زړه نه وباسئ. خپل د زړه طاقت سره د دې مقابله پکار ده. ډېر یری او خوف داسې وي چې د انسان د خپل ذهن پیداوار وي، انسان کې دننه وي. ولا يفلح الساحر حيث اتى، د جادوګر لاس کې هیڅ نشته، هغه هیڅ نقصان نشي درکولی، هغه کامیابېدی نشي که هر طرف نه هم راځي.
اخر دا وشوه چې دا ټول جادوګران په سجده پریوتل او چغې کړې مونږ ومنلو د هارون او د موسی رب. فرعون وویل تاسو زما د اجازت نه بغیر په هغه باندې ایمان وروړو. معلومه شوه چې دې تاسو مشر استاد دی چې تاسو ته جادو خولی وو، یعنی الټا الزام یې په لګولو. ښه ده، نو زه ستاسو لاسونه او خپې د مخالف طرفونو نه پرې کوم او د کجورو په ډډ ونو باندې تاسو په صلح خېجوم. بیا به تاسو ته پته ولګي چې په مونږ دواړو کې د چا عذاب زیات سخت دی او باقي پاتې کېدو والا دی، یعنی چې زه درله زیاته سخته سزا درکولی شم او که موسی. جادوګرانو ورله جواب ورکړو قسم دی په هغه ذات چې مونږ یې پیدا کړي یو، دا هیڅکله کېدی نشي چې زمونږ مخې ته د روښانه نښو د راتلو نه وروسته هم مونږ تاله په صداقت باندې ترجیح درکو. نو ته چې هر څه کول غواړې هغه وکړه، ته خو د زیات نه زیات بس د دې دنیا د ژوند فیصله کولی شې. دا د اصل ایمان چې انسان دی د چا نه یریږي نه. څوک به زیات نه زیات څومره نقصان ورکړي، زیات نه زیات به یې مړ کړي، نو مرګ خو هسې هم شته، دا خو څه نوې خبره نه ده. مونږ خو په خپل رب ایمان وروړو د پاره د دې چې مونږ د خپل خطاګانې معاف کړي او دا جادو راته معاف کړي په کم چې تا مونږ مجبور کړي وو. الله بهتر دی او هغه باقي پاتې کېدو والا دی. انه من یأتی ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا دی چې څوک خپل رب ته د مجرم په حیثیت ورشي دغه دپاره دوزخ دی چې نه به پکې مري او نه به ژوندی وي، او چې څوک ورته د مؤمن په حیثیت ورشي چې نیک عملونه یې کړي وي نو د داسې ټولو خلکو دپاره اوچتې مرتبې دي. د همیشه سپرلي باغونه دي چې لاندې به ترې نهرونه بهیږي، په هغې کې به هغوی همیشه اوسیږي. دا جزا ده د هغه سړي چې پاکوالی اختیار کړي. وذلک جزاء من تزکا. مونږ موسی ته وحی وکړه چې اوس شپه په شپه زما بندگان د خپل ځان سره بوزه او په سمندر کې د هغوی دپاره اوچ سړک جوړ کا. دا یره مه کوه چې څوک به درپسې رستو درو رسي، او په سمندر چې تیریږي نو زړه له یره مه وراوله. رستو ورپسې فرعون د خپل لښکر سره ور ورسېدو او بیا سمندر په هغوی باندې داسې ورخور شو لکه څنګه چې د سمندر د خورېدو حق وو. فغشیهم من الیم ما غشیهم واضل فرعون قومه وما هدى. فرعون خپل قوم بېلارې کړی و او سمه لارې ورته نه وه ښولې. یعنې فرعون خو و سرکشه، خو عوام هم په پټو سترګو هغه پسې روان وو او هغه سره غرق شول. دې نه پته لګي چې انسان چا پسې روان وي نو اول دې وګوري چې هغه په خپله څنګه دی، څه کوي او چېرته روان دی. ډېر خلک حق ولې نظر انداز کړي؟ صرف د خپل لیډر په خبرو کې راشي، په خپلو سترګو نه ګوري، د خپل دماغ نه سوچ نه کوي. بس چې څه مشر وویل مونږ له هغه کافي ده. دا خبره رښتیا ده ځکه چې زما د لیډر کول او فرمان دی. د فرعون مثال څه ښیي چې که پټې سترګې لیډر پسې روان شوې نو دا یوه کمزورې سهاره ده. تاسو سره چېرته داسې ونشي چې هغه ډوبېږي نو تا هم ځان سره ډوب کړي. یا بني اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. اے بني اسرائیلو مونږ ستاسو د دشمن نه تاسو خلاص کړئ او د تور په ښي طرف هم ستاسو د حاضرېدو دپاره وخت مقرر کړو او په تاسو من و سلوا نازل کړه. کوم پاک رزق چې مونږ درکړی دی هغه خورئ او د هغې په خوراک کې سرکشي مه کوئ، ګنې نو په تاسو به زما غضب راشي او په چا چې زما غضب راغی هغه بیا غورځېدلی پاتې شو. البته چې څوک توبه وباسي او ایمان وروړي او نیک عمل وکړي او بیا نیغ روان وي، یعنی دا نه چې توبه وکړي یو ځل ګناه پرېږدي او 2 ورځې پس واپس په هغه لار روان شي، نو د هغه دپاره زه ډېر بخښونکی یم. او په څه وجه ته د خپل قوم نه مخکې په تلوار راغی ای موسی؟ وما اعجلک عن قومک یا موسی. اصل کې خو د الله تعالی د ملاقات شوق و. هغه عرض وکړو هغوی خو بس په ما پسې رستو را روان دي، زه تا ته په تلوار ګړندې ګړندې راغلم. ای زما ربه دپاره د دې چې ته زما نه خوشحاله شې. مونږ د دین کارونو کې د الله تعالی د ملاقات مثلا مونځ دپاره ښه کارونو دپاره څومره دادي کوو. ټیک ده، موسی علیه السلام خو کوه تور ته روان و، الله تعالی سره کلام کولو له الله تعالی بللی و، خو مونږ خو هم د ورځې 5 ځله غواړي حی علی الصلاة حی علی الفلاح. دا مونځ خو هم د رسل د الله تعالی د ملاقات یو وخت دی، نو دې له مونږه څومره زر پاسو. کله دا هم سوچ پکار دی وایو زه اوس خو اله بانګ وشو بیا به وکړو، اوس خو لا ډېر وخت دی. نو عموما دا کیږي چې خپلو خواهشاتو پسې د الله تعالی ملاقات رسو کو او بیا مونځ په تادای کې په منډه منډه وکړو چې ناوخته مونځ شروع شي نو خشوع به څنګه راځي. خشوع دپاره په وخت مونځ پکار وي. د موسی والهانه شوق چې که خلک رو رو راځي نو راځي به په خپله په تیزۍ وړاندې لاړو. زمونږ طریقه بالکل الټه ده چې خلک روان دي ښه دوی خو لا ډېر رستو دي، نو مونږ د هغوی نه هم ځان رستو کو. مونږ به دوی پسې شو چې دوی ورسي مونږ به هم ورسو. د نیکۍ د کار هم زمونږ دا طریقه ده چې زه دا ټول دی وکړي نو مونږ به یې اخره کې کوو. خو چې څوک الله تعالی سره مینه لري هغوی دا نه ګوري چې خلک کوي یا نه کوي او دوی چېرته دي. هغوی صرف دا ګوري چې څوک راځي ښه ده، که نه راځي هم خپل کار دی. مونږ خو به روان شو، ژوند مختصر دی، کومه پورې به د نورو خلکو انتظار کوو چې هغوی دا کار وکړي نو مونږ به یې اله کوو. الله ورته وفرمایل ښه ده نو واوره، مونږ ستا نه رستو ستا قوم په ازمایش کې واچولو او سامري هغوی ګمراه کړل.
موسی د سخت غصې او خفګان په حالت کې خپل قوم ته واپس راغی. د ورتلو سره ورته وویل ای زما د قوم خلکو، آیا ستاسو رب ستاسو سره ښه وعدې نه وې کړې؟ هغه تاسو له د فرعون نجات درکړو او تاسو هم هغه سره شریک جوړ کړل. آیا په تاسو ډېره زمانه تېره شوې ده؟ آیا تاسو د خپل رب غضب په ځان راوستل غواړئ چې زما د وعدې نه خلاف وکړو؟ یعنی زما د راتلو انتظار مو نه کړو؟ زه خو هم ستاسو دپاره تللی وم، ستاسو د هدایت کتاب دپاره. هغوی جواب ورکړو موږ په خپل اختیار سره ستا د وعدې نه خلاف نه دی کړی. کار داسې وشو چې د خلکو کالي په موږ باندې بوج کړی شوي وو او موږ هغه غورځولی وو. بیا دغسې سامري هم څه وغورځول او د هغوی دپاره د یو سخي شکل جوړ کړو او بهر ته یې راوویستلو چې د هغې نه د سخي په شان اواز راوتلو. خلکو چغې کړې دا د ستاسو خدای او د موسی علیه السلام خدای. د موسی نه دا هیر شو. آیا دوی نه کتل چې هغه نه دوی له د خبرې جواب ورکوي او نه د دوی د نفع او د نقصان څه اختیار لري؟ بس یو اواز راویستو باندې د هغه نه خدای جوړ کړو. همدغه حال زمونږ دی. مثلا چې مغرب کومه ترقي وکړه، واړه واړه ماشینونه یې ایجاد کړل، مونږ هر څیز ته ګورو او حیرانېږو او سرم ورته ښکته کړی دی او خپل رب رانه هیر دی. د هغوی تهذیب، د هغوی کلچر او الټه سیده خبرې م خپلې کړي دي. ټیک ده، حکمت د مؤمن خزانه ده چې ښه شی هر ځای وي هغې نه فایده اخیستی شي، هغه اختیارولی شي، خو د دین په قیمت نه، ځکه چې زمونږ دین د الله د طرفه راغلی دی. دا څه معمولي څیز نه دی. که دین والا نن کمزوري دي نو خلکو ته مه ګورئ، دین د دین نه وپېژنئ. عموما د خلکو دا نفسیات وي چې چېرته څه نااشنا څیز وګوري هغې پسې روان شي، عقل نه کار نه اخلي. یو د زرو نه جوړ شوی بت چې اواز ترې راتلو هغه نه یې خدای جوړ کړو. دا سوچ ونه کړو چې دې نه هېڅ فایده نشته، مونږ دا پخپله جوړ کړی دی، پخپله یې اوچتو، بل ځای یې ږدو، مونږ یې خدمت کوو. دا څنګه الله جوړېدی شي؟ دې ته یې سوچ نه تلو. هارون علیه السلام هغوی ته د موسی د راتلو نه مخکې ویلي وو چې ای خلکو، تاسو د دې په وجه په فتنه کې اخته شوي یئ، ستاسو رب خو رحمان دی، پس تاسو زما پیروي وکئ او زما خبره ومنئ. په دې باره کې تاسو به خیال کړی وي چې بار بار د الله دپاره د رحمان نوم روان دی. خو هغوی هغه ته وویل چې مونږ خو به هم د ده عبادت کوو تر څو چې موسی مونږ ته واپس نه وي راغلی. موسی خپل قوم له د زورنې ورکولو نه وروستو هارون ته وویل ای هارونه، تا چې کله وکتل چې دوی بېلارې کېږي نو ته چا نیولې وې چې زما په طریقه د عمل نه کولو؟ آیا تا زما د حکم خلاف ورزي وکړه؟ هارون جواب ورکړو ای زما د مور زویه، زما ږیره مه نیسه او د سر ویښته مې مه راکاږه. زما سره خو د دې خبرې یره وه چې ته به راشې او وایې به چې تا په بني اسرائیلو کې بې اتفاقي راوستله او زما د خبرې لحاظ دې ونه کړو. یعنی ما خو هغوی پوه کړي وو، خو دومره نه چې د هغوی ترمنځ تفرقه بازي جوړه کړم. دې نه دا پته لګي چې مسلمانانو کې اختلاف او ګروهونه یعنی ډلې جوړول، هغوی تقسیمول او هغوی ټوکړې ټوکړې کول دا ډېر غټ ظلم دی، ډېر لوی جرم دی. نو د دې جرم نه بچ کېدو دپاره هارون علیه السلام خبره خو ورسوله، خو بیا یې خاموشي اختیار کړه. موسی وویل او سامریه، ستا څه معامله ده؟ اوس تاسو ګورئ چې یو سره خبره کوي، اول خلکو سره خبره وکړه، بیا ورور سره او بیا یې سامري سره خبره وکړه. هغه جواب ورکړو ما هغه څیز ولیدلو کوم چې دې خلکو ته په نظر رانغی، نو ما د رسول د قدم د نښې نه یو موټی راوچت کړو او هغه مې ورواچولو. زما نفس ماته څه دارنګې کار ښه ښکاره کړو. موسی ورته وویل ښه ته ځه، اوس به ټول ژوند ته دا چغې وهې چې ما له ګوتې مه روړئ، لا مې ساس لا مې ساس، چې ما له لاس مه روړئ. لکه د یو جنون غوندې بیماري ورته ولګېدله. نور خلک یې بدرا کړي وو، پخپله په مصیبت کې پرېوتو. وان لک موعدا لن تخلفه، او ستا دپاره د تپوس یو وخت مقرر دی چې د هغې نه د هرګز خلاصۍ نشته. او وګوره د خپل خدای ته دی چې ستا ورسره ډېره مینه وه، اوس به مونږ هغه سوځو او ذرې ذرې به یې په دریاب کې بهیو. ای خلکو، ستاسو معبود خو بس یو الله دی چې د هغه نه بغیر بل معبود نشته، د هغه علم په هر څه باندې خور دی. اوس دا وګورئ چې موسی علیه السلام دا ونه کړه چې د زرو بت دی نو دا زر ولې ضایع کړو، څه نور څه به ترې جوړ کړو؟ نه، بلکې هغه یې وسوځول او ایره یې سمندر ته وغورځوله چې اډو څه نښه نښانې پاتې نه شي، چې هسې نه چېرته بیا د حقیقت جراثیم پیدا شي. یعنې داسې د شرک خاتمه وکړه. همدې له په اسلام کې مجسمه سازي منع ده، ځکه چې بیا د شرک دروازه کولو شي. ای نبی صلی الله علیه وسلم، دغه رنګې د تیرو شوو حالاتو خبرونه مونږ تا ته اورو او مونږ تاله خاص خپل طرف نه یو ذکر د نصیحت سبق درکړی دی. چا چې د دې نه مخ واوړولو هغه به د قیامت په ورځ د ګناهانو لوی بار اوچتوي او دغسې ټول خلک به همیشه د دې په سزا کې اخته وي او د قیامت په ورځ به د هغوی دپاره د دې جرم د ذمهواري بار ډېر د تکلیف بار وي. هغه ورځ چې سور به پوک وهلی شي او مونږ به مجرمان په داسې حال کې په ګیره کې راولو چې د یارې د وجې نه به د هغوی د سترګو نظر نه لګي. په خپل منځ کې به پټ پټ وایي چې په دنیا کې به تاسو په مشکله سره 10 ورځې تېرې کړې وي. دا د دنیا حقیقت. د څومره کلونو ژوند به هلته صرف د 10 ورځو معلومیږي. مونږ ته ښه معلومه ده چې هغوی به څه خبرې کوي. مونږ ته دا هم معلومه ده چې په دغه وخت کې څوک په دوی کې ډېر د احتیاط اندازه لګولو والا وي. هغه به ووایي چې نه، ستاسو د دنیا ژوند خو بس د یوې ورځې ژوند و. ان لبثتم الا یوما، د یوې ورځې دپاره مونږ څه کوو او د ټول عمري ژوند دپاره هیڅ سوچ نشته. دلته دپاره کار کوو، د هغه ځای دپاره صرف ښه خیالات، تمنا او ارزو لرو. ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربي نسفا،
دا خلک ستانه تپوس کوي چې په دغه ورځ به دا غرونه اخر چیرته ځي؟ دغه چې دومره غټ غټ دي دا به هم مات شي؟ ورته ووایه چې زما رب به ته شګه جوړه کړي او وا به یې لوځئ، د دوړې په شان به یې والوځئ. الله ته داسې شی دی. او د ځمکې نه به داسې هوار میدان جوړ کړي چې په هغې کې به ته هېڅ کوږوالی او لوړوالی ونه وینې. په دغه ورځ به ټول خلک د اواز کولو والا په اواز باندې نیغ روان وي. هیڅوک به د ذرې هومره کږېدی نشي او اواز به د رحمان په مخ کې روشي. د کشار او پسار نه بغیر به ته هیڅ نه اورې. اولین او آخرین به جمع وي او څوک به خبره نشي کولی. ټول به خاموش او په خوف کې وي. هر یو به په ځان وي چې اوس پته نشته چې ما سره وڅه کېږي. په دغه ورځ به سفارش فایدهمند نه وي بغیر د دې نه چې رحمان چاته د سفارش کولو اجازت ورکړي. موږ خو نن په دې تسلی کې یو چې زموږ سفارش به وشي که په خپل هم څه عمل کړی هم نه وي، نو هغې دپاره هم د الله تعالی اجازت پکار دی او د هغه خبره اورېدل خوښ کړي. یعنې د اجازت نه پس هغه سفارش د الله تعالی خوښ شي نو به سفارش قبلېږي. او سفارش خو سفارش وي، څه حتمي فیصله خو نه وي. آخري فیصله بیا هم د مالک په لاس ده. نو د سفارش په تمه غلط کارونه کول څه د عقل خبره نه ده. هغه د خلکو وړاندې رسته ټول حالات پیژني او بل چاته د هغه پوره علم نشته. د خلکو سرونه به دغه حی القیوم الله ته ټیټیږي. ناکام به وي هغه څوک چې په دغه وخت کې د ظلم د ګناه پیټې اوچت کړي وي. وقد خاب من حمل ظلما، هر یو بخپل عملنامه بخپل اوچته کړي وي. که عملنامه کې ظلم یعنی شرک او نور د ظلم او د ګناه کارونه وي نو د هغه خو بس شامت راغلی دی. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حدما. او څوک چې نیک عمل کوي او هغه مؤمن وي نو د هغه سره به د هیڅ ظلم یا حق تلفي خطر نه وي. او اے نبی دا رنګ موږ دا کتاب د قرآن عربي په حیثیت نازل کړی دی او په دې کې قسمه قسم سزاګانې اورولې دي د پاره د دې چې دا خلک د غلط عمل نه ځان وساتي یا د دې په وجه په دوی کې سپوهه پیدا شي. فتعال الله الملك الحق، پس اوچت او بهتر دی الله چې حقيقي بادشاہ دی. ولا تجعل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل ربي زدني علما. او ګوره د قرآن په لستو کې تلوار مکوه تر څو چې تا ته د هغې وحي پوره د رسېدلې نه وي. او دعا کوه چې اے پروردګاره ما له زیات علم راکه. دا چاته ویل کیږي؟ د الله رسول ته. که رسول ته دا دعا زده کیږي لګیا ده نو بیا موږ لسه دي. دا هغه بهترین سیس دی یعنی علم چې د هغې زیات غوښتلو دپاره الله تعالی خپل پیغمبر ته تلقین کوي. موږ د دې نه مخکې ادم ته یو حکم کړی و خو د هغه نه هیر شو او موږ په هغه کې کلکه اراده ونه مونتله. یاد کوي هغه وخت کله چې موږ فرشتو ته ویلي وو چې ادم ته سجده وکړي نو هغوی ټولو سجده وکړه خو یو ابلیس و چې انکار یې وکړو. نو بیا موږ ادم ته وویل چې وګوره دا ستا او ستا د ښځې دشمن دی، هسې نه چې دی تاسو دواړه د جنت نه وباسي او تاسو په مصیبت کې اخته شئ. دلته خو تا ته دا آرام حاصل دی چې نه وږې کېږي او نه بربنډېږي، نه تږې کېږي او نه د نور تاو تنګئ. خو شیطان هغه په خوږه پسته دوکه کړو. ورته وویل ای آدمه وکړم درته هغه ونه چې په هغې سره همیشه ژوند او همیشه بادشاهي حاصلیږي. اخر دا چې ښځه خاوند دواړو د هغه ونې میوه وخوړله. نتیجه یې دا شوه چې فوراً د هغوی د پردې ځایونه یو بل ته ښکاره شو او دواړو خپل ځانونه د جنت په پاڼو پټول شروع کړل. ادم د خپل رب نافرماني وکړه. وعصى آدم ربه فغوا، او د نیغې لارې نه بېلارې شو. بیا د هغه رب هغه غوره کړو او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته هدایت وکړو. او فرمایل تاسو دواړه ډلې یعنی انسان او شیطانان د دې ځای نه کوز شئ، تاسو به د یو بل دشمنان یې. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بیا که چېرې زما د طرف نه تاسو ته څه هدایت درشي نو چا چې زما د دغې هدایت پیروي وکړه نو هغه به نه بېلارې کېږي او نه به بدبختېږي. ومن اعرض عن ذکري، او چا چې زما د ذکر د نصیحت د سبق نه مخ واړولو فإن له معیشة ضنکا، نو د هغه په دنیا کې لنډ تنګ ژوند وي، په دنیا کې به ورله ژوند تنګ کم. ونحشره یوم القیامة اعمى، او د قیامت په ورځ به یې مونږ ړوند راپاسو. قال ربي لم حشرتني اعمى، او به وایي هغه ای زما ربه تا ولې زه ړوند راپاسولم. وقد كنت بصیرا، او بېشکه زه لیدو والا وم، ما خو هر څه لیدل، نو دلته یې ولې ړوند راپاسولم. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، الله به وفرمایي او همدغه رنګې خو زموږ آیتونه تا ته در رسېدلي وو او هغه تا هېر کړي وو. وکذلک اليوم تنسى، دغه شان نن ته هېرولی کېږې. اوس ګورئ چې یو طرف ته الله تعالی فرمایي چې که تاسو له زما د طرف نه څه هدایت درشي نو چې څوک هدایت قبول کړي د هدایت پیروي وکړي هغه به نه ګمراه وي او نه به بدبخته وي، هغه په نیغه لار وي او خوشقسمته به وي. او چې څوک دې نه مخ واوړي زما د ذکر نه، ذکر یعنی د الله کتاب، دې نه ځان ناغرضه کړي، توجه ورله نه ورکوي، بېروخي ته اختیاروي او دا د اهمیت قابل نه ګڼي نو هغه ته څه نقصان دی؟ فإن له معیشة ضنکا، دنیا کې به د هغه زندگی تنګه کم. تاسو به کتلی وي چې بعضې وخت مونږ سره هر څه وي خو زړه م تنګ وي، په هیڅ خبره نه خوشحالیږو او پوهېږو نه چې دا ولې. اصل وجه یې د قرآن نه لرېوالی، د الله د ذکر نه، د هدایت نه لرېوالی دی. او هم په دې وجه بعضې وخت داسې غلط کارونه وکړو چې هغه راته غلط هم نه ښکاري او احساس راته نه وي چې څه غلطي م کړې ده. او بیا سوچ کوو پته نشته رزق ولې تنګ دی، پته نشته کور کې تنګي ولې ده، اخلاق کې تنګي ولې ده.
پته نشته زړه مې ولې تنګ دی. د زړه ډوبېدل او د ژوند تنګي اصل کې سبب چې الله یې ښیي هغه څه دی؟ د الله د کتاب نه مخ اړول، دې سره تعلق نه ساتل. د دنیا د مصیبت نه علاوه آخرت کې د قیامت په ورځ به ړوند اوچتو. خاص طور د ړوند اوچتولو خبره ولې ده؟ ځکه چې د کتاب نه مخ اړولې وو، دې ته توجه نه وکړي. الله تعالی ته به وایي چې زه ولې ړوند شوم؟ دنیا کې خو زما سترګې ښه ټیک ټاک وې. فرمایي به زما آیات تاله راغلي وو، ما دنیا کې درلېږلي وو، تا ورته کتلې نه دي، لیدلې دې نه دي، دې ته دې هېڅ توجه نه ده کړې. فنسیتها، هغه دې هېر کړي وو. دا موږ څنګه هېرو؟ د دنیا نور کارونه چې راته اهم شي نو دا رانه پخپله هېر شي. بیا راته چېرته یاد وي چې قرآن هم کلاول وو، لوستل وو، زده کول وو او سبق غشتل وو. زموږ ترجیحات څه بل څه دي. وکذلک الیوم تنسا، تاسو زه هېر کړی وم، زما کتاب هم هېر کړی وو، توجه هم نه وه ورکړې، نو زه ټیک ده ما تاسو هېر کړې. د انصاف خبره خو همدغه ده چې مونږ الله تعالی طرف ته نه مایلېږو، هغه ته توجه نه کوو، نو هغه به ولې کوي؟ خو مونږ نه پوهېږو او دا ګڼو چې بس دا خو هسې خبرې دي. وکذلک نجزي من اسرف ولم یؤمن بآیات ربه، همدارنګې مونږ په دنیا کې بدله ورکوو هغه چاته چې هغه د حد نه اوړي او د خپل رب آیتونه نه مني. حد نه اوړېدل څه دي؟ یعنی زیاتی کول، او د آخرت عذاب زیات سخت دی او زیات باقی پاتې کېدو والا دی. نو آیا دې خلکو ته د تاریخ د دې سبق نه څه هدایت ملاو نشو چې د دوی نه وړاندې څومره ډېر قومونه مونږ هلاک کړي دي چې د هغوی په برباد شوو کلو کې دوی ګرځي راګرځي؟ په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې صحیح عقل لري. که چېرې ستا د رب د طرف نه یوه خبره د اول نه فیصله شوې نه وي او د مهلت یوه موده مقرر شوې نه وي، نو ضرور به د دوی فیصله هم شوې وه. نو ای نبي صلی الله علیه وسلم دا خلک چې کومې خبرې جوړوي په هغې صبر کوه او د خپل رب د حمد و ثنا سره د هغه تسبیح وایه، د نور ختلو نه مخکې او د نور ډوبېدو نه مخکې، او د شپې په وختونو کې هم تسبیح وایه او د ورځ په طرفونو کې هم، شاید چې ته راضي شې. یعنې بیا منځونو طرف ته اشاره ده د مختلف وختونو. او د دنیا د ژوند هغه شان و شوکت ته پورته هم مه ګوره کوم چې مونږ په دوی کې مختلف قسم خلکو له ورکړی دی. دا خو مونږ دوی له د دې دپاره ورکړی دی چې دوی په ازمایش کې واچو، او ستا د رب حلال رزق بهتر دی او باقي پاتې کېدو والا دی. وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسألک رزقا، خپل بال بچ ته د مونځ حکم کوه او پخپله هم پې پابنده اوسه. نن بیا د مونځ د تلقین خبره راځي او صرف خپله پابندي نه، د کور والو او د بال بچو هم. دې باره کې چې کیسټ دی نماز فرض ہے، هغې کې څه آیات او احادیث داسې دي چې که هغه څوک سم په توجه واوري نو پوه به شي چې د الله تعالی حکم اصل کې څه دی. یعنې دا خبره موږ تاسې معمولي شان ښکاري. بعضې وخت موږ دا خیال کوو چې دا د اوزګار وخت کار دی یا د فارغ خلکو کار دی. موږ ستا نه څه رزق نه غواړو. عموما انسان د رزق په تلاش کې مونځ هېر کړي، دنیا پسې منډې وهي، د مونځ وخت ورسره نه وي. فرمایلی دي ما ته ستاسو پیسې، مال و دولت او رزق نه دی پکار، ما خو تاسو خپل عبادت له پیدا کړی یې. که تاسو سره دې له وخت نشته نو دا ټوله منډه تړه بېکاره ده، اکثرینه اعماله والا خبره ده. رزق خو مونږ تعالی درکو او ښه انجام د پرهیزګارۍ دی. دوی وایي چې دا سړی د خپل رب د طرف نه څه نښه معجزه ولې نه روړي؟ آیا او دوی ته د پخوانو صحیفو د ټولو تعلیمونو واضح بیان رانغی؟ که چېرې موږ د دې قرآن د راتلو نه مخکې دوی په یو عذاب باندې هلاک کړی وي، نو بیا به دې خلکو ویل چې ای زموږ ربه تا موږ ته یو رسول ولې راونه لېږلو چې د ذلیله کېدو او د رسوا کېدو نه مخکې موږ ستا د آیتونو پیروي اختیار کړې وې. ای نبي صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه قل کل متربص، هر سړی د انجام په انتظار کې دی. فتربصوا، نو تاسو هم په انتظار کې اوسئ. فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، ډېر ژر به تاسو ته معلومه شي چې څوک په نیغه لاره تلونکي دي او څوک هدایت موندو والا دي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. 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 لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.